د تاثیراتو لپاره پروفیسر حمید خان صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او په جان باچا سر سے خپل تاثیرات پیش کړي. پروفیسر حمید خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. کی کم شاعرانه مضامین دي نو دا د غربي یا د نورو جبو د شاعرانو نه لږ ډېر بدل دي. لکه زه تاسو ته یو خبره وکم، د کم کلاسیکي شاعري چې دا په دې کې سادګي ده، په دې کې زیاتر عشق، تصوف، مقام، مقامیت او دغه شانتي جمال، حسن دا پکې بیانېږي. خو که موږ غربي شاعرۍ ته وګورو، یعنی کم ویسټرن پویټري چې ده، فرینچ او انګلیش وغیره، نو په هغې کې نیچر، ایولز، فلسفي او دې نه علاوه اسټیټکس تقریبا یو شانوالی لري. نو خوشحال چې کم غزل په کومه طریقه باندې پیش کړی دی او بیا وس چې کم جدید شعرا دي او په هغې باندې د کلاسیک اثر دی، لکه خوشحال یو شعر کې وایي: په بل چا مې پیرزو نشي د یار غمه، په بل چا مې پیرزو نشي د یار غمه، ته زما د زړه د مات کودي ریحانې. دا کم شعر دی. نو مونږه په دغه ترس کې دا خبره کولی شو چې ظاهره خبره ده چې د اثر صاحب زیاتو کسانو دا خبره مو وکړه چې د ځوانو جذبو شاعرو بیا یو عجیبه مماثلت دی په جدید شاعرۍ کې. میجر یونس خلیل دا د پښتو د جدید شاعرۍ یو ډېر ناموړی او ډېر مشهور شاعر تیر شوی، بلکې وس وفات شوی. هغه دغه د کتاب نوم دی ساسکی. نو هغه هم په بنګال کې جیل تیر کړی دی، قید تیر کړی دی او ډېر ښایسته شاعري کړې ده او هغه هم د ځوانو جذبو شاعر دی. او د اثر صاحب هم ورسره دا مماثلت دی چې دوی هم په بنګال کې جیل تیر کړی دی او زیات کسان د دې خبرې قایل دي چې دوی په بوډاتوب کې هم چې کوم دی نو د ځوانانو، د هلکانو یا چې کوم دی د ځوانو جذبو شاعرو. مونږه زما یو ملګری دی ما سره په پی ایچ ډي په ماسټر کې پېښور یونیورسټۍ کې کلاس فیلو ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب، هغه د امپل مقاله د ملکنډ په غزل باندې کړې. ما هغه نه ورسته تپوس وکړو د مونږ د ملکنډ غزل پښتو عالي ادب ته څه بخښنې دي. بهرحال هغه خو ډېر اوږد جواب دی. اوس زه تاسو ته یو خبره وکړم. پښتو کې خاص طور باندې د ملکنډ د خاورې په نن دور کې قصایل یو نوم ګټلی دی چې ټوله دنیا یې پیژني. نو پخوا په کلاسیک کې عبدالعظیم رانیزی تیر شوی دی، قادری بابا وس تیر شوی دی، او دا کم شاعران چې نن ژوندي دي او په کم خدمت کوي په نو د شعراو په باره کې خو دا خبره مشهوره ده چې الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعران چې دي دا د رحمان شاګردان دي. او مونږ په عامه ژبه کې دا خبره کوو چې شاعران چې دي نو دا د قام سترګې او ترجمانان. نو خبره رانه اوږدېږي خو لنډه به دا ووایم چې اثر صاحب تاسو د هغه په دې خبره پسې مه ځئ چې یاره څو کتابونه یې چاپ دي. هغه چې کم زه خپل ځاني د دې خبرې زه ګوایم چې چېرته مشاعره وه، چې چېرته کې هم داسې ادبي غونډې وي په هغې کې سره د ډېرو جسماني یا بدني مشکلاتو باوجود هغه شرکت کړی دی، ګډون یې کړی دی. او ما تاسو له مثال درکړو چې د مرګ نه 2 ورځې مخکې تقریبا یو 4 ورځې مخکې ولې چې په 14 اګست باندې پروګرام و هغې کې هم هغه ګډون کړی دی او په 22 باندې د هغوی وفات شوی دی. نو تاسو داسې مه ګڼئ چې دا شاعران کم کوششونه کوي دا اسې ځي، دا اسې نه ځي. دا چې کومه غټه
برخه دا پاغي کی دا داغي لکه اغغلی کیږي دا پاغي دا داغي یو څه جوړیږي دا یو شاعر د بل نه تاثر اخلي یو تخلیقکار د بل د تخلیق نه چې کم دی اثر اخلي او دا خو د نفسیاتو د ماهرینو مشهور قول لې چې هر انسان چې دی دا د خپل ماحول پیداواري کدا طبي ماحول له او کدا سماجی یا اولسی ماحول له یعنی کدا فزیکل انوایرنمنت دی او کدا سوشل انوایرنمنت دی دا غینا دغه کیږي بیا کدا د دې معاشري یا د دې ټولنې سوشل کنټرول له او که سوشل آرډر دی په دې کې د ډېر غټه برخه په سوشل سټرکچر کې د هغې په رغونه کې د هغې چې کم تصورات دي د هغې په ټرانسمیشن کې لکه یو شاعر شاعري وکړه خوشحال بابا نن 400 یا څه د پاسه مخکې کاله تیر شوی دی خو نن هم مونږ د هغه نه دغه اخلو د هغه نه د علم نه مونږ رڼا اخلو د هغه د پوهې نه مونږ پیدې اخلو ګټې ترې اخلو نو دغه شانتي دا شاعران چې دي لکه جاوید خلیل پښتو اکیډمۍ نه په دې باندې امپل کړی دی چې زمونږ په صوبه کې څونه د پښتو ټولنې دي په هغې باندې هغه امپل ډیګري اخیستې ده نو زه دا وایم چې اواز ملکڼ خاص طور باندې اقبال سجید اداس د هغه د دې کوششونو ډېره زیاته ستاینه کوو چې دا پروګرام یې لکه د دې تابعه یې وکړه ورسره د هغه ملګری عطا صاحب یا صادق امین صاحب داسې نور کسان او زه په آخر کې د اثر صاحب دپاره دعا غواړم چې الله پاک هغې وبخي او د هغې چې د دې ژبې ادب دپاره خاص طور باندې مونږ ته خو د خپله ژبه داسې ښکاري خدای شته لکه د مور په شان رحمت جان رحمت زمونږ یو ډېر ښایسته شاعر دی د لړن سره تعلق ساتي هغه وایي دغسې سترګې ګرځوم په خپله ژبه پسې دغسې سترګې ګرځوم په خپله ژبه پسې لکه د ایخ ماشوم په خوا باندې چې مور تېرېږي نو مونږ د دې خپلې ژبې څوک هم چې د خپلې ژبې سره مینه کوي د هغې د شاعرۍ سره به مینه کوي او د هغې د شاعران به قدروي د هغې به قدر کوي ولس له پکار دي چې مونږ خپل شاعران وقدرو مونږ خپل لیکوالان وقدرو مونږ خپل اتلان وقدرو زما خو انشاءالله دا پروګرام دی یو لایبرري ما په لندن کې شروع کړې ده زمونږ چې کم د عثمان خیلو ستر مشر تیر شوی ملک شیخ عطاالله عرف اټی بابا په هغه باندې مونږ یادګار جوړو په هغې باندې به یو بهترین لایبرري او ریسورس سنټر چې کم دی نو زه جوړوم کار پې روان دی دویمه لایبرري به زه په اګره کې جوړوم دریمه لایبرري به زه په کوټ کې جوړوم څلورمه لایبرري به زه په خپل ځای کې جوړوم په توتکان کې او ښه سټیټ اف د آرټ لایبرري به جوړوم زما د ټولو شاعرانو ادیبانو نه د علم خوښو خلکو نه دا غوښتنه ده چې زما سره به په دې کې ملاتړ کوئ او زما به مرسته ملګرتیا کوئ دا خپله علاقه دا زه دا خبره په هر فورم زه مختلف ځایونو ته ځم زه دا خبره په هر ځای کې کوم زه یم د ملک آبادولو لپاره د بل ځای نه څوک نه راځي دا به مونږ په خپله باندې آبادو خپل مخ خلک په خپله انځي نو زه په دې کې به چې کوم دی بل زما یو کتاب روان دی انشاءالله پرانیزو چې کوم کلچر دی د پښتنو په هغې باندې نو چې کوم شاعران محققین دي څېړنکاران دي هغې دي زما سره په دې کې لږه مرسته وکړي چې ډېر ښه دغه مونږ یو ښکلی تصویر چې دی هغه مونږ پیش کړو ادبي دنیا ته او باقي زه یو ځل بیا د مرحوم د مغفرت او د بخښنې دعا کوم او د هغه چې کوم سوګوران دي کم دغه رونه دي یا دغه کوړمه ده هغې سره د خواخوږۍ اظهار کوم او نن د دې غونډې نه دا پته لګي چې اثر صاحب واقعي یو ډېر دروند شخصیت و ځکه دونه غټ درناوی خدای خبر شه چې که د ډېر مخوري سړي په نصیب شي نو مونږ دغه دعاګانې کوو چې الله پاک دې وبخي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین